ګورئ مفتي بیدار صاحب تاسو که اول ټرن کې زما تقریر اورېدلی انشاءالله د اشکالات به م نه کولې ما تاسو ته ویل تر اوسه پورې معتزلم دا نه وایي چې موږ د عذاب قبر نه منکر یو نفس عذاب قبر هغوی هم مني ما په هغې باندې حواله جات پیش کړه نفس شفاعت معتزلم مني دا ته چې کوم اصول وایي چې هغه په خپله وایي چې موږ دا نه منو نو په دې اصولو سره خو بیا معتزله د شفاعت نه دي منکر قادیانیان د ختم نبوت نه دي منکر د حیات عیسی علیه صلات وسلام نه دي منکر دغسې معتزله د عذاب قبر نه روافظ د عذاب قبر نه دي منکر تر اوسه پورې په دنیا کې به څوک هم دغسې ګمراه نه شي باطل به نه شي دا اصول د مفتي صاحب غلط دي برای مهرباني اینده مه پیش کوه بیا وایي زموږ داسې یو عبارت وکړي لا نسلم عذاب القبر ما درته وویله چې په دغه صورت کې صرف د روح دپاره معتزلم قایل دي یا صرف د روح او جسد دپاره په داسې طریقې سره چې په جسد کې حیات نه مني بغیر د حیات نه جماعت دپاره د عذاب کول په هغې ما مفتي صاحب حوالې پیش 35 حوالې مې راوړې دي انشاءالله که ټایم وروسته میلاو شو زه به تفصیل پیش کړم په دې کې مې تقریبا 10 پیش لګئ دریم نمبر د هغې نه پس مفتي صاحب راغی وایي او هلته وایي خبره په دې چې عذاب قبر زه نه یم تاسو د عذاب قبر منکر یې ما درته په دغې کې م لیکلي په دې دعوو کې م لیکلي بیا یې وګورئ